سلامونه مو هرکلی کوم. دا د یو ځل بیا ستاسو په درنه چوپړ کې زه رفیع الله ارمان د خاپونو ناول له 15مې برخې سره حاضر شوی یم. هیله لرم چې دغه برخه هم ستاسې د خوښې وړ وګرځي. درنو اوریدونکو د خاپونو ناول 4مه برخه مو تر دې ځایه واورېده. هیله بڼو د اوښ پونم نیولی و، خواته رانږدې
کښتۍ یې په مخه کړه. د بحر اوبو څپې وکړې. څو پرله پسې څپو د کښتۍ مسیر بدل کړ. موږ بېواره چغې ووهلې. ناڅاپه یوه لویه څپه راجیګه شوه. کښتۍ یې ووهله. د بلې څپې سره په بل مخ واوښته. په بحر توره تیاره خوره وه. د کښتۍ یوه څنډه مې په لاس راغله. ځان مې پسې کلک کړ. خو هغه هم ورو ورو د اوبو تل ته روانه وه. چې هر څومره پام را پام مې وکړ، هېڅوک مې ونه لیدل. ټول ډوب شوي وو. ویرې په مخه کړي وو. څو چغې مې ووهلې، فریده فریده، خو چا غږ ونه کړ. د کښتۍ په څنډه کې مې د لامبو په واسکټ ګوتې ولګېدې. واسکټ مې ترې راکش کړ، اوبو ته مې واچوه. مورال مې مکمل بایللی و. لامبو مې نه شوه وهلی. لږه شېبه وروسته په اسمان کې رڼا ولګېده. باران ودرېد. د اوبو څپې ختمې شوې. پام مې وکړ. د کښتۍ هېڅ نښه نه ښکارېده. وړاندې مې وکتل. په یوه جزیره مې سترګې ولګېدې. د ونو څاڅکي سیلۍ خوځولې. ستړی وم. وجود کې مې سک نه و. ما ته ګوډه لامبو مې ووهله. ځان مې غاړې ته ورسوه. څپو ووهلم. د بحر غاړې ته یې ګذار کړم. سینه مې ولګوله. له اوبو نه ووت. په شګه کې پړ مخ پروت وم. له خولې نه مې اوبه روانې وې. وجود مې مات و. شپه به ځای پر ځای مې سترګې پټې شوې. د جزیرې له منځ نه وحشتناک آوازونه راتلل. ویرې مې په وجود کې ستړیا ختمه کړه. خوب مې وتښتېده. ګڼو ونو ته مې وکتل. وحشتناک تور تم یې جوړ کړی و. تر سهاره په شګو کې ناست. په وجود مې مړه خوله را ماته وه. زړه ته مې زنګنونه لګولي. شپه نه سبا کېدله. په ناسته ستړی شوم. ورو ورو تیاره خوره شوه. د سهار سرک ولګېد. د یخنۍ نه مې د بدن ویښتان زیږ زیږ ولاړ وو. د لمر وړانګې په بحر ولګېدې. له ځایه پاڅېدم. د جزیرې څنډې ته مې وکتل. هېڅوک مې پیدا نه کړ. د بحر له غاړې سره یوې لویې کمرې ته وختم. خو هېڅ شی مې په نظر رانغی. فقط شین بحر ښکارېده. د لمر وړانګې ورو ورو کمېدې. تر یوې ونې لاندې کېناستم. تر ماښامه مې د بحر څپو ته کتل. تږی شوم. د بحر اوبه هم ترخې وې. ورځ په وتو وه. د جزیرې منځ ته مې وکتل. ښه مې وژړل. خو هېڅ مې له لاسه نه کېده. دویمه شپه مې هم په ویره کې سبا کړه. سهار د جزیرې په څنډو کې وګرځېدم. که د خوراک څه شی پیدا کړم. یو څو قدمه مخکې لاړم. د کوپرې ونې ولاړې وې. څو دانې کوپرې مې وشکولې. کلکې وې. په لاس نه ماتېدې. تېره تیږه مې ورته بنده کړه. په منځ دوه ځایه شوه. اوبه مې ترې وڅښلې. بېرته د بحر غاړې ته لاړم. هوا ډېره سړه وه. څپې ته مې کتل. ناڅاپه مې په اوبو سپینه بوجۍ ولیده. په منډه ورغلم. بوجۍ مې وچته کړه. خوله مې ور خلاصه کړه. د ماشومانو د لوبو سامان او یو دانه اوږد پړی پکې پروت و. پړی مې ترې راواخیست. د جزیرې منځ ته ننوتم. پر ځمکه د زړو ونو وچ ښاخونه پراته وو. د بحر له څپو مې ترې څو دانې لرګي راویستل. په پړي مې د یو بل له پاسه وتړل. د لرګو جاله مې ترې جوړه کړه. د بحر غاړې ته مې کش کړه. بل لرګي نه مې راشپېل جوړ کړ. د پاسه پرې کېناستم. څو راشپېله مې ووهل. جاله مې څپو ته ور مخامخ کړه. د بحر څپې ډېرې وحشتناکې وې. څو لویو څپو جاله ووهله. بېرته یې د بحر غاړې ته راګوزار کړم. له جالې ولیدم. په اوبو کې ډوب شوم. د اوبو لاندې مې زنګون په تیږه ولګېد. وینې ترې روانې وې. د غاړې کمیس مې له پښې ته وکړ. پښې مې حرکت نه کوو. ټوله ورځ مې د پښې له درد سره تېره کړه. اراده مې وکړه سبا به حتماً د بحر منځ ته ځان رسوم. ماښام رانږدې شو. له سر نه مې تیږه لاندې کړه. خوب نه راته. د جزیرې له منځ نه ډارونکي آوازونه راتلل. بل مې د پښې درد خوب ته نه پرېښودم. سهار ته نږدې مې سترګې پټې شوې. لږه شېبه وروسته د لمر وړانګو سترګې وبرېښولې. له خوبه پاڅېدم. په پښو ودرېدم. خوږې پښې مې حرکت نه کوو. ځان پسې مې راکښله. له ځان سره مې وویل هدف ته د رسېدو لپاره باید د پښې درد په ځان تېر کړم. شپېل مې راواخیست. زړه مې غټ کړ. بیا جالې ته وختم. هسکو څپو ته مې وکتل. ووېرېدم. جاله مې بېرته غاړې ته کړه. د جزیرې څنډه کې یوې وړې غونډۍ ته وختم. پام مې وکړ. د بحر سپینو اوبو نه پرته هېڅ شی نه ښکارېدل. ناهیلی شوم. په یوه تیږه کېناستم. ښه مې وژړل. په درېیم ځل بیا زړه نازړه جالې ته وختم. دا ځل مې یو څو تیز رشپېلونه ووهل. له څپو نه روغ ووتم. د بحر اوار اوبو کې په نامعلوم لور روان وم. په کرار له جزیرې نه وړاندې کېدم. شاته مې وکتل. په جزیره کې د ونو څوکې ښکارېدې. جزیره مې له سترګو ورکه شوه. بیا سیلۍ راوالوته. خو هغومره تیزه نه وه. بېرته ژر ختمه شوه. جاله مې ودروله چې څوک به مې حتماً وویني. ټوله ورځ مې د بحر په منځ کې تېره کړه. خو
خو څوک را معلوم نه شول. لوږې ونیولم، وجود مې لړزې ونیو. شپه مې هم د بهر په منځ کې تېره کړه. نور مې قوت ختم شو، د خوځېدو نه وم. په جاله کې بې حاله پرېوتم. لږ وروسته له لارې نه دروند غږ راغی. خوشحاله شوم چې حتماً به کښتۍ وي. زړه کې خوشحاله شوم، خو بدن مې مقاومت له لاسه ورکړی و. لږه شېبه وروسته یوه لویه کښتۍ زما په طرف را روانه وه. کانتینرونه پرې بار وو. وجود مې کار نه کوو. له لرې نه مې ورته لاس جګ کړ. په جاله کې مې سر کېښود. بېهوشه شوم. کله چې په هوش راغلم، سترګې مې وغړولې. په روغتون کې وم. سر ته مې پولیس ولاړ و. څو اونۍ په روغتون کې تر درملنې لاندې وم. د یوازیتوب احساس مې وکړ. اوس مې د کورنۍ په ځای د نجلا څېره سترګو ته کېده. پولیس مې له خوا نه لرې کېده. څو اونۍ وروسته له روغتون نه رخصت شوم. بېرته د نجلا کور ته لاړم. ور مې ټک ټک کړ. شېبه وروسته دروازه خلاصه شوه. پونو ناول وروستۍ برخه چې ما رفیع الارمان درته وړاندې کړه. تر بیا او بل ناول سره چې ستاسو په درنه چوپړ کې حاضرېږم. تاسو ټول په پاک الله سپارم.